بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر محمد حیات افریدی ډسټرکټ هیلث افسر مومن تاسو ته مخاطب یم. کووډ 19 چې موږ ته په انګلیش کې وایو او په پښتو کې ورته کورونا وایو، د دې یو لهر تیر شوی دی او هغې سره الحمدلله زموږ په مومن قوم باندې الله ډېر رحم کړی و. کوم احتیاطي تدابیر چې موږ دې ته ښودلو په هغې عمل کړی و. د هغې وجې نه زموږ دلته کې نقصانات چې څونه زموږ خیال ذهن و او څومره ماهرینو ګڼل چې یاره دونه ورانې به وشي، هغه الحمدلله الله ونه کړلو. الله زموږ په هغې کې مدد وکړو. نو اوس دا دویم لهر شروع شوی دی. د اکتوبر د میاشتې موږ ټېسټونه شروع کړي وو په هغې کې، بلکې د نهمې میاشتې نه موږ ټېسټونه شروع شو. دوباره ګورنمنټ د فیصله وکړه چې کم های ریسک ایریا موږ ورته وایو، مطلب مارکیټونه او هوټلې او غټ چې کوم سوپر مال یا سټور دی هغه، یا نایخانې یا کلینیکونه چې هغې ته عام خلک زیات تعداد کې ځي راځي، نو د هغې خلکو د سټاپ نه وي تاسو سیمپلې شروع کوئ. او ورسره بیا د سکول چې کوم سکولونه کولو شو، د سکول د سټاپ نه، د ټیچرانو نه او د سټوډنټانو نه چې کوم د نهم لسم یا د دې نه های کلاسز چې کوم دي د هغې نه چې څومره تعلیمي ادارې دي د هغې ټول نه تاسو سیمپلینګ شروع کوئ. نو موږ په هغې کې سیمپلې شروع کړې. په هغې کې موږ سره ریسنټلی چې کوم تعداد زمونږ راغلی و، په هغې کې په مختلف تحصیل کې زمونږ د الیمزو، د صافو او په پنډیالۍ کې، په یکاغوڼ کې، په پړانګار کې، په دې ځینو کې زمونږ مختلف کیسونو کې پازیټیو کیسونه موږ سره راغله. تقریبا 34 موږ سره پازیټیو په هغې کې راغلي وو، خو هغه ټول لکه څه علامات په هغې کې وو نه د کورونا، لکه تبه نیول یا ټوخی یا زکام. په دې کې په سلو کې 80% دا وایرس چې کوم دی په خلکو کې موجود وي، هغه بل نه ورکولی شي، په خپله په ده کې علامات نه وي. نو دې وجې نه مونږ رینډملی ټېسټونه د ګورنمنټ د پالیسۍ د هیډ چې کوم ډپارټمنټ د هغې په حوالې سره شروع کړي وو. نو په هغې کې دا کسان مونږ چې کله ټېسټونه وشو نو هغه پکې پازیټیو راغلل. بیا هغه کسان مونږ په هوم آیسولیشن ورته مونږ وایو، په هغې باندې هغه مونږ وساتلو. هغه 14 ورځې پس الحمدلله ټول ریکور شوي دي. اوس په هغې کې ریسنټلی زمونږ سره 111 چې کوم دی دا تعداد زمونږ زوړ و او 34 تقریبا دا شو، دا ټوټل زمونږ سره جوړېدل 145. اوس په هغې کې زمونږ 15 چې کوم دي پرون، دا نور خو زمونږ زاړه چې کوم هغه ټول ریکور شوي دي. په هغې کې زمونږ سره ایکټیو یا موجوده هغه کیس نه و پاتې، خو پرون زمونږ سره 15 کسان، په هغې کې 2 ټیچران د سکول په پنډیالۍ کې، او هغې سره په یکاغوڼ کې 2 د سکول سټوډنټان او یو په الیمزو کې زمونږ یو زنانه خوره کې د هغې پازیټیو راغلی و. خو په دې کې ساین سیمپټم په چا کې نه و. مونږ رینډملی د هغې ټېسټونه کړي وو. نو هغه مونږ په هوم آیسولیشن باندې په کور کې هغې د حفاظتي احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه زمونږ ټیم ښودلي دي، او هغه په هغې باندې مونږ ته ویلي چې کله هم تاسو ته سم داسې تکلیف جوړېږي چې هغه کې تاسو ته ټوخی یا تبه یا نور داسې علامات چې تاسو تکلیف بدن نه درکوي، نو مونږ به فوراً مونږ له به اطلاع کوئ. نو مونږ به ستاسو بیا همغه شانتې مزید مخکې نور اقدامات کوو چې څه ستاسو د هغې دپاره ضرورت وي. نو زه دا یو ریکوست خپل کوم مومن دپاره کوم چې لکه مونږ خلک د دې شي نه مکمل طور باندې بې خوفه شوي او لاپروا شوي یو. هغه کم SOPs یا کم ضروري هدایات په چې مونږ عمل پې کول، چې د یو بل سره لاس نه میلاول، د یو بل په منځ کې 2 ګزه فاصله ساتل، غاړې نه میلاول او ماسک استعمالول او بار لاسونه خپل وینځل، دا شیزونه اوس مونږ ټولو تقریبا پرېښي دي. نو دا زه اپیل سوال کوم خپل مومن قوم له، ښځو له، زما زنانه خویندې میندې چې په کورونو کې دي، که به هر څوک جاب کوي، که هغه په ټیچر دي، که هغه زموږ د هیلث ډپارټمنټ دي، د هغې نه علاوه دې سره زموږ مشران، زما کشران وروڼه چې څومره زما د مومن قوم خلک دي، دې ټولو ته زه دا اپیل کوم چې تاسو مهرباني وکړئ په دې احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړئ. احتیاطي تدابیر زموږ تر جنورۍ پورې پکار دي چې مونږ جاري وشو. د هغې پورې به مونږ له پته ولګي چې انشاءالله زموږ څومره حد پورې دا مرض مخکې نور تل غواړي. حالانکې د دې چانسز په یخنۍ کې د وایرس دپاره یخ ایریا یا یخ موسم ډېر سوټیبل دی بجای د ګرم. نو په ګرم حالاتو کې د دومره ورانې کړې وو، نو ضروري خبره ده چې په یخو کې مونږ په یخه موسم کې مونږ د دې احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو، دا مونږ په ځان باندې په خپل ځان باندې عمل اپلای نه کړو، نو بیا به د دې شي نه نقصان جوړېږي. الریډي زمونږ چیف سیکرټري صاحب صوبایي چې کوم هغه لیټر پکې مونږ له شوی دی، مونږ له د خپل سیکرټري هیلث او د DG هیلث په تھرو باندې راغلی دی. DC صاحب سره هم شیر شوی دی. په دې کې به مونږ مین سمارټ لاک ډاون
چې هغه په لږه سطح باندې د یو ګلې دپاره وي یا سمارټ لاکډاون چې هغه د یو غټ ایریې دپاره وي. که په کومو ځایونو کې زموږ سره کیسونه زیات په یو ځای کې راغله نو په هغې کې به بیا موږ مجبوراً دا اقدامات کوو چې هغه ایریا به ټوله سیل کېږي، د هغه خلکو مداربت چې کوم دی دا به رسټریکټ کېږي او هغې باندې به باقاعده د پولیس او زموږ د هغې سره د ایف سی پهره به هم پرې ودرېدی شي چې کوم ځایونو کې موږ له پوهېږي چې دلته کې لکه دې باندې ګورنمنټ هېڅ قسم له کمپرومایز نه کوي، لکه دا د عوامو د زندګۍ سره تړلی شی دی. هر ځای کې چې کله د عوامو د زندګۍ سره تړلی شی راشي په هغې کې بیا ګورنمنټ سختي خامخا کوي. نو دا قانون لکه سمارټ لاکډاون تاسو خبره وکړه، دا حقیقت خبره ده چې په دې کې بیا موږ مجبوراً هغه شیزونه اخلو، هغې نه بیا خلکو ته تکلیف وي، خلک بیا خفه کېږي. نو دې وجې نه موږ سوال کوو چې مهرباني وکړئ چې هغه طرف ته دا شی لاړ نه شي. انشاءالله چې موږ دا حفاظتي اقدامات په خپل ځان باندې اپلای وکړو نو انشاءالله دا شی به زموږ زیاتېږي نه، زموږ به هغه طرف ته لاره نه جوړېږي. ډېره مهرباني، ستاسو ډېره شکریه.